سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینهوالو په دې امید چې تاسو به روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې به نغښتي وئ زه بیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او ښکلې ویډیو سره حاضر شوی یم مینهوالو په نننۍ ویډیو کې دا خبره در سره شیر کوم چې د یوټیوب نوې پالیسي د څه په وړه ده او څنګه موږ د یوټیوب د پالیسۍ لاندې کار کولی شو که چیرته تاسو د یوټیوب او د ګوګل کمپنۍ د پالیسۍ لاندې کار ونه کړئ نو ستاسو د یوټیوب چینل ته خطر دی او ستاسو د یوټیوب چینل باید ډیسیبل او یا هم بیکاره شي نو که چیرته تاسو همیشه دپاره د یوټیوب پالیسۍ لاندې کار ونه کړئ نو ستاسو چینل به مخ په وړاندې نه ځي او ستاسو چینل خطرناک دی نو د دې لپاره چې موږ خپل چینل څنګه خوندي وساتو او څنګه خپل چینل کې په صحیح معنا او د یوټیوب د کمپنۍ د ګوګل د کمپنۍ د پالیسۍ لاندې کار وکړو نو تاسو باید په وخت باندې خپل ځان خبر کړئ نو مینهوالو په دې ویډیو کې هم درته د یوټیوب د پالیسۍ په وړاندې غږیږم چې یوټیوب پالیسي د څه په باره کې ده او څنګه کار کوي مینهوالو تاسو ته ما نورې ویډیوګانې هم چمتو کړې وې چې تاسو ته ما د یوټیوب د پالیسۍ په وړه په هغې کې خبرې کړې وې چې د یوټیوب پالیسۍ څنګه دي او د څه په باره کې دي نو مینهوالو نن درته د یوټیوب مهمه پالیسي وړاندې کوم تاسو ته یې ښایم چې د یوټیوب نوې پالیسي څه ده زموږ لپاره ګټوره هم ده او نقصاني هم ګټوره په دې ده چې زموږ سبسکرایبر به بیکاره کیږي نه او بدبختي په دې کې ده چې سبسکرایبر مو کمیږي نو تاسو ته به دا ټوله خبره کوم خو مخکې د دې خبرې څخه د یوټیوب پالیسۍ وړاندې کوم چې د یوټیوب نورې پالیسۍ څه دي مینهوالو هر کله چې تاسو یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوئ نو ستاسو د ویډیو بیکګراوند باید په یوټیوب کې موجود نه وي هغه داسې بیکګراوند چې ستاسو د ویډیو بیکګراوند او په یوټیوب کې موجوده ویډیو چې هغې کې بیکګراوند موجود وي هغه بیکګراوند ستاسو د ویډیو سره باید فرق ولري که فرق ونه لري نو دا په کاپي رایټ کې راځي بله خبره ده چې بعضې کسان وایي چې موږ د بل چا یعنې پردی ویډیوګانې په خپل چینل باندې اپلوډ کوو خو موږ ته کاپي رایټ نه راکوي دا ولې نو د دې خلکو په ځواب کې به داسې ووایم هر کله چې ته د بل چا ویډیو پورته کوې تا ته کاپي رایټ نه درکوي بلکې د هغه کس ویډیو چې تا پورته کړه هغه کس ته یو میسج ورکوي ایمیل ادرس ته یو میسج ورکوي د یوټیوب کمپنۍ او ورته وایي چې ستا ویډیو په دې چینل باندې اپلوډ شوې ده ته غواړې چې دغه ویډیو ترې کټ کړې او ته په هغې باندې رپورټ وکړې نو که چېرته هغه کس وغواړي چې ستا ویډیو بلاک کړي نو دا چې یو رپورټ در باندې وکړي نو ستا ویډیو به ختم شي او له منځه به ولاړه شي همداسې ستا یوټیوب ته به هم اختر درکړل شي او تاسو ته به یو وارننګ درکړي یوټیوب چې بل وخت دپاره تاسو داسې غلطي ونه کړئ نو که چېرته تاسو غلطي بار بار تکرار کړئ نو ستاسو د یوټیوب چینل ممکن ډسیبل شي نو دا ستاسو پوښتنه وه چې ما درته جواب کړه بله خبره ده چې داسې یو شی یوټیوب ته خیژول چې په هغې باندې یوټیوب کمپنۍ ته او ګوګل کمپنۍ ته نقصان رسیږي نو هغه وخت کې که تاسو ویډیو اپلوډ کړئ چې دوی ته نقصان وي نو ستاسو چینل ته مشکلات جوړېدای شي او بله خبره ده چې هر کله چې تاسو یوه ویډیو جګوئ یا پورته کوئ یا اپلوډ کوئ نو ستاسو ویډیو باید د ماشومانو پر ضد باندې نه وي کله چې کوم ماشوم ته توهین پکې شوی وي یا د کوم ماشوم په وړه داسې خبرې شوي وي یا داسې لید پکې شوی وي چې یو ماشوم په هغې باندې تهدید کیږي یا یاریږي او یا هم د ماشوم دپاره مناسب نه وي یا د هغوی چاپېریال ته نقصان رسوي نو ستاسو ویډیو هم ختمېدای شي او ستاسو یوټیوب ته مشکلات هم جوړېدلی شي نو بله خبره ده چې هر کله چې تاسو یو ساوند په خپله ویډیو پسې مطلب نښلوئ یو ویډیو سره ساوند پورته کوئ نو ستاسو ساوند باید یوټیوب کې موجود نه وي هغه ساوندونه تاسو د یوټیوب څخه راخیستی شئ ډاونلوډ کولی شئ او خپله ویډیو کې اپلوډ کولی شئ کوم پسې چې لیکلی وي نو کاپي رایټ نو تاسو له هغې څخه استفاده وکړئ که چېرته داسې ساوند وي چې هغه مخکې پورته شوی وي نو ستاسو ویډیو کاپي رایټ کې راتلی شي کاپي رایټ کې کله چې ستاسو ویډیوګانې راغلې نو ستاسو یوټیوب چینل ته زیات مشکلات جوړېدلی شي بله خبره دا چې هر کله چې موږ پالیسۍ وایو په هغې کې یوه نوې پالیسي هم شتون لري نن په دې ویډیو کې تاسو ته د یوټیوب نوې پالیسي ښیم یوټیوب کمپنۍ نوې پالیسي اختیار کړه یوټیوب کمپنۍ وایي هر کله چې
تاسو څومره سبسکرایبر ولرئ. په دې سبسکرایبرو کې چې ستاسو ویډیوګانې کوم کسان ګوري هغه سبسکرایبر به تاسو ته پاتې کیږي. بقي هغه کسان چې ستاسو ویډیوګانې نه ګوري نو هغه سبسکرایبر موږ د یوټیوبرانو څخه ختموو. مثلا یو کس 10,000 سبسکرایبر لري او د ده ویوز چې دي هغه 2,000 یا تر 3,000 پورې دي، نو د ده ویډیوګانې کوم کسان چې ګوري هغه ویډیوګانې به د ده لپاره کافي وي، هغه کسان د ده لپاره کافي دي، نو هغه به موږ پرېږدو. بقي هغه سبسکرایبر چې دوی ویډیوګانې نه ګوري نو هغه سبسکرایبر موږ ختموو. نو دا زموږ لپاره خوشخبري ده. هغه کسان چې ویډیوګانې نه ګوري د هغوی سبسکرایبر د ختم شي، ډیلیټ د شي، زموږ دپاره ښه خبره ده. بلکې هغه سبسکرایبر د پاتې شي کوم چې ویډیوګانې ګوري. هغه که د 0 نه 40 پاتې هم شي زموږ لپاره ګټور دي، ځکه چې هغه کسان زموږ ویډیوګانې ګوري نو زموږ ویډیوګانې چې څوک ګوري هغه سبسکرایبر چې پاتې کیږي موږ ته پته لګي چې زموږ ویوز اضافه کیږي او واچ ټایم هم مخکې ځي. نو دا د یوټیوب پالیسي ده چې زموږ لپاره خوشخبري هم ده. نو مینوالو دغه ویډیو که ستاسو خوښه شوې وي تاسو یې په خپل واتساپ او همداشان مسنجر کې در سره شیر کړئ تر څو هر ملګري ته دغه پیغام ورسیږي او دوی د یوټیوب د پالیسۍ څخه خبر وي او ورڅخه ګټه پورته کړي. همداشان که تاسو تر اوسه زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب نه وي نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ، ځکه چې موږ هره ورځ په خپل چینل باندې دغه شان خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کوو. نو مینوالو په دې ځای درنه رخصت اخلم. خدای دې وکړي چې تاسو د ویډیو څخه په تنګ شوي نه یاست. د الله په امان.